په ما چې څه وشي او څه کېږي په ما چې څه وشي او څه کېږي او څه روان دي چاته هېڅ هم نه وایم ښه روان دي ښه روان دي چاته هېڅ هم نه وایم ښه روان دي ښه روان دي چېرته کوچۍ د مسافر لالي په یاد کې ژاړي چېرته کوچۍ د مسافر لالي په یاد کې ژاړي د کابل سیند دی په غاړه یې رانجه روان دي سلامونه احترامات پروګرام دی خوري ملغلرې زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ثناءالله فطرت یو ځل بیا ستاسو درانه حضور کې حاضر یم په دې تمه په دې هیله چې روغ یې خوشحاله یې اباد یې چې هر ځای کې د ژوند نه خوند اخلئ قدرمندو څنګه چې تاسو معلومه ده چې نن هم راسره د پښتو ژبې ډېر یو تکړه شاعر ډېر یو تکړه لیکوال ناست دی چې شېرګل سي تعلق ساتي نن راغلي د دوی خواله تقریبا دوی زموږ خواله راغلي دي د دوی هم ډېره زیاته په دغه هم مننه کوو قدرمندو ټول نه وړاندې خو به مونږ ابراهیم تاج صاحب ته خپل پروګرام خرو ملغلرو په هرکلی ووایو بسم الله الرحمن الرحیم او ډېره زیاته مننه د خورې ملغلرو د ټولو ملګرو د کتونکو او د چلوونکو او سره سره ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې راغلی او د پروګرام د ریکارډنګ دپاره نو نور څه نه وایم خو بس دومره به ووایم چې الله پاک دې ستاسو په دې کار کې برکت واچوي او ټولو ملګرو ته نیکې هیلې او احترامات مسافرو ته وطنوالو ټولو ملګرو ته ډېره مننه تاج صاحب ستاسو هم چې تاسو په خپل قیمتي وخت کې موږ له همدغه وخت راکړو د دې هم ډېره زیاته مننه کوم تاج صاحب تاسو به د دنیا په سر او خصوصا خبره به د فیسبوک یعنی مجازي نړۍ وکړو چې په دې کې ستاسو ډېر زیات شهرت هم شته ډېر خلک ستاسو پیژني هم خو هغه مینوالو ته لږه لنډه شان پیژنګلو کوي چې کوم د ګوتو په شمار شاید چې تاسو یو ګوتو په شمار څوک نه پیژني هغې ته خپل لنډه شان پیژنګلو کوي نو ښه به وي چې څوک مې پیژني د هر چا نه یې ښه پیژنم چې څوک مې نه پیژني سل ځله یې نه پیژنم بهرحال زمونږ به څه پیژنګلوي او څه به یو خو لکه بهرحال بیا هم خپل تعارف بار بار لازمي چې ملګري دغه ځای وپېژني که څوک راتګ غواړي نو بلکل سترګې په لار به یو زمونږ د شېرګړ اوسېدونکی یم بیسیکلي د دیر یم شرینګل اوسېدونکی یم او اوسېږم په شېرګړ کې دلته پیدا شوی هم یم دلته کې مې کور هم دی او د بي سټوډنټ یم او په مدرسه کې هم سبق وایم دیني او دنیاوي دواړو سبقونو ته مې کار ویلی دی پښتو ادب هم کوم او بل طرف ته ورسره مدرسې سبق هم وایم ډېره ښه ده تاج صاحب الله دې وکړي چې تاسو هم په ژوند کې نور هم پرمختګ وکړئ الله هم نور هم کامیاب کړه تاج صاحب دغه یو څو پوښتنې لرم الله دې وکړي چې تاسو هم په دغه رڼا واچوئ تاج صاحب داسې کوم مجبوري وه یا داسې کوم حادثه وه چې هغې تاسو د شاعرۍ اړخ ته مایل کړئ شاعري شروع کړه او هغې نه علاوه څومره وخت وشو چې تاسو دغه شاعري کوئ د شاعرۍ زما تقریبا شپږم کال مې دی او په دغه شپږ کاله کې چې مې سم لیکلي دي دغه ټول هر څه نوس راټول کړي دي د خیره د کتاب شکل نو کتاب مې هم را روان دی ملګري د هغې نه خبر وي د هغې نه علاوه زما شاعرۍ ته راتګ خو د یو خاص وجه نه وه شوق مې و د شاعرۍ سره په ریډیو باندې په ټي وي باندې مې مشران اورېدل ما به وي چې زه هم د دوی په شان یو سټیټ ته ورسم خو الله پاک به زما ارمان پوره کړو کوششونه او زیار او بار بار د استادانو سره ناسته پاسته نو الله پاک د دې جوګه کړو چې څه ناڅه خپل نوم پیدا کړو د ملګرو سره ناسته پاسته زموږ وشوله ډېره ښه ده تاج صاحب تقریبا دې نه هم زه خبر یم چې تاسو د حاتیان ادبي غونډه چې کومه د هغې صدارت هم کوئ دې نه علاوه کوم داسې غونډې دي چې هغې سره تاسو ډېر زیات ناستې کوئ سټارټ خو مې د شېرګړ پښتو ادبي جرګې نه اخیستی دی بیا مې یو کال د تخبې ادبي مرکه تخبې والا سره وزیر اطلاعات پوسټ باندې کار کړی دی او د هغې نه علاوه اوس د اتیان پښتو ادبي جرګې د صدر په حیث باندې کار کوم دغه درې ټولنې زما دپاره نوموړي دي ډېره ښه ده تاج صاحب یو اخري پوښتنه بله هم لرم چې تاسو خو پیل هم د خپل کتاب ذکر وکړو خو آیا دغه کتاب به څومره وخت کې د دغه مینوالو لاس له راځي که د دوی کوم ایګزیکټ فګر یا ایګزیکټ تاریخ ورته ووایو نو هم ښه زما د کتاب نوم دی اخ او دغه اخ کې زما د خولې نه هر وتلی زما د زړه نه هر وتلی اخ چاپ کې تاسو به لولئ د دې نه علاوه دغه پېښور ته چې کوم نن راغلی یم نو هم د دغه کتاب په سلسله کې راغلی یم کوشش کوم چې د 1 جنورۍ نه واخله او د 5 جنورۍ په منځ کې د خیره سره کتاب برابر کړم د مینوالو لاسو ته ورسي ډېره ښه ده تاج صاحب دغه مینوال ستاسو د غزل ستاسو د شعر په تمه دي دوی ته څه اورئ
شعرونه به ورته ویم چې ټول لیوني د کار خبرې کوي ټول لیوني د کار خبرې کوي ځکه خمري د کار خبرې کوي په پښتنو پسې څوک غوږ نه ګرځوي په پښتنو پسې څوک غوږ نه ګرځوي که ټول عمري د کار خبرې کوي زه چې اوږه ورسره وجنګوو زه چې اوږه ورسره وجنګوو یو څو سړي د کار خبرې کوي مینانو ای مینانو ټول راټول شئ ورته ای مینانو ټول راټول شئ ورته زمونږ قاضي د کار خبرې کوي تاج د میپل مزاج ته نه ګوري بس تاج د میپل مزاج ته نه ګوري بس خو چې راځي د کار خبرې کوي ډېره لا تاسو زه خو انسان هم کلامونه وورو نو دا نه خوند کوي خو نور هم کلامونه دغه مینوال سره خپل شریک کوي زه شعر دوه درې شعر ته وایم چې حساس سړی یم په هر چا پسې مې زړه خوږېږي حساس سړی یم په هر چا پسې مې زړه خوږېږي نه یو دانه چې په تا پسې مې زړه خوږېږي د مړو سکروټو د ویرو سره مشغوله یم د مړو سکروټو د ویرو سره مشغوله یم توره تیاره ده او په چا پسې مې زړه خوږېږي په لوډ سپیکر به یې د مینې د درس تږي ومه په لوډ سپیکر به یې د مینې د درس تږي ومه خوارې د بر کلي ملا پسې مې زړه خوږېږي غزل درته وایم چې خوږ وي اشنا که جوړ له درنګ وي که هر څنګه وي خوږ وي اشنا که جوړ له درنګ وي که هر څنګه وي جانان جانان وي که بدرنګ وي که هر څنګه وي خپل وطن خپل وي کاڼي بوټي خواږه دوړوي مسافرو د ډالۍ چې خپل وطن خپل وي کاڼي بوټي خواږه دوړوي ډک له فساد وي که له جنګ وي که هر څنګه وي مننه او د دې بازار په آخري سر میخانه پکار ده د دې بازار په آخري سر میخانه پکار ده تشه د زر ځلې لکړنګ وي که هر څنګه وي مننه او د خدای خاطر وکړئ د یوې خوله پې مه ګرځوئ د خدای خاطر وکړئ د یوې خوله پې مه ګرځوئ پولي سمسورې ملبنګ وي که هر څنګه وي او مننه او تاجه پګړۍ په سره ورته دا خیال نه کوو تاجه پګړۍ په سره ورته دا خیال نه کوو که یو سړی خالي له ننګ وي که هر څنګه وي ډېره مننه ډېره لا ابراهیم صاحب تاسو دغه شعرونه دغه کلامونه دغه مینوال ته ډالۍ کې خو یو زما په فرمایش چې تقریبا معنا خو مکه هیره هم ده مطلب خو اخره کې تقریبا داسې وي چې دسمبر او باران څه داسې یو ستاسو غزل هم دی که دا غزل دغه مینوال ته ډالۍ کړي نو ښه به وي دسمبر باران ښه باران و باران خبره ته یم چې شلېدلی مې په لاسو کې ګریوان و باران شلېدلی مې په لاسو کې ګریوان و باران غوسه راته په دې وجه اسمان و باران او قمقله وهل یې په سخاډن کې سره لاسونه قمقله وهل یې په سخاډن کې سره لاسونه پرېوتی تې په لاره کې پیزوانو بارانو قمقله وهل یې په سخاډن کې سره لاسونه پرېوتی تې په لاره کې پیزوانو بارانو او بل شعر وپکې چې ستایات شي دا چې څنګه د خپل کور اراده وکړه ستایات شي دا چې څنګه د خپل کور اراده وکړه بیخي نه ودرېدلو بس بارانو بارانو او مننه ویل یې راته زر کوه دهقانه کډن غاړه ویل یې راته زر کوه دهقانه کډن غاړه په سر راته ولاړ د کلي خانو بارانو مننه ویل یې راته زر کوه دهقانه کډن غاړه په سر راته ولاړ د کلي خانو بارانو پټال به یې جوټې خوړې او تاج تاج کوله پټال به یې جوټې خوړې او تاج تاج کوله په شونډو یې زما غزل روانو بارانو ډېره مننه ابراهیم صاحب چې تاسو خپل قیمتي وخت نه موږ له دغه وخت وایستو موږ له دغه وخت راکړو په اخره کې دغه مینوالو ته که څه پیغام ورکول غواړو نو هغه هم وکړئ مینوالو ته به دغه پیغام ورکړم چې د شعر او شاعرۍ سره تعلق ساتئ د دغه خلکو سره ناسته پاسته کوئ دا زه په هر ځای کې وایم چې څومره هم شاعرانه طبقه ده په ټولو طبقو کې د شاعرۍ د طبقه دا داسې طبقه ده چې دا حساس خلک دی دا د هر سړي په درد باندې پوهېږي د هر سړي درد دا په سینې کې ساتي داسې بله طبقه ماته نه ښکاري چې هغوی دومره حساس وي او دومره نرم مزاج وي نو د شاعر سړي خیال وکړئ د هغه قدر وکړئ د هغه د لیک قدر وکړئ ډېره مننه تاج صاحب ستاسو د دغې پیغام هم ورکولو ډېره زیاته مننه باقي خپل پروګرام دې کې راغونډوم خپل کیمرامین خداداد بیتاب صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم په لوی الله هم سپارم تر را روانه خپل په لوی الله هم سپارم د الله په امان